نن زمونږ ټاپک دا ډیټا کلینینګ دی. ډیټا کلینینګ چې اکثره دفاتر ته چې مونږ تاسو ځو هلته ډیټا چې وي انکلین وي. ډیټا مثال فارمیټ په توپیر کوي، دا رقم د مس ویل وي، دا رقم د بارډر ورکړل سي مختلف هغه ایرو پکې که چېرته دغه شیان مونږ تاسو جوړ نه کړو هم هغه شی به خراب کړي، هم که چېرته هغې نه مونږ فردر نور چې مثال فارمولو کې وضع کوو، مثال په یو ټیبل کې وضع کوو، دا شی کېږي مونږ ته ایرور راکوي. نو دې لپاره مونږ شی کوو دا ګوره دا ډیټا ګوره ځینې ځای نه ګوره رنګ ده، ځینې ځای نه ګوره دا رقم ته ده ګوره فونټ ته تغییر کوي، رنګ تغییر کوي، ځینې ځایانو کې بارډر ورکړل شي، ځینې ځایانو کې غټه ده. داسې که یو دانه مونږ تاسو کوو که نه دا خو ډېر زیات وخت نیسي، دا خو ډیټا هلته بیا ما لږه راوړي، دا که ستاسو سره ډېره زیاته ډیټا وي. خو مخکې له دې نه چې زه دې باندې دا کار وکړم ډیټا کلینینګ باندې، اول د ځینې دا شیان چې دغه تاسو بیا پوه اوسېږئ. دلته دا ګوره ښه مثال د ګوره دغه شیان وکړل سوي دي. د آریو نوم چې دا ځان ته د کالم ده، خو دا شي ټول په یو کالم کې لیکل شوي. ګوره دې باندې ډبل کلیک کوم، ګوره د شي ټول په یو کالم کې دي. خو زه غواړم مثلا دا ټول شی دي په یو کالم ته زه غواړم. نو راځم ډیټا ټایپ ته مثال دا راځم ټیکسټ ټو کالم. اوس غواړم هر نوم چې د خپل کالم ته لاړ شي. دلته ډیلیمیټډ یما چې کلیک یې نیکسټ، دلته ګوره ټیپ له ګوره هغه پې نه ده راغلی ځکه چې دا نومونه ګوره په کالم وایس بدل سوي دي. نو که چېرته کاما مثلا د مونږ ورکړو ګوره کاما ګوره خطونه ګوره پکې راغلل، مثلا دا نیکسټ او دا فینش ګوره هر نوم خپلې ته راکړه. دا رقم ته که چېرته نومونه په سیمې کالم باندې درکړل سوي وي. بیا راځم مثال ټیکسټ ټو کالم ډیټا ټایپ ګوره بیا نیکسټ ګوره سپیس ورکړي که سپیس باندې سوي ګوره هغه نه راځي ځکه چې دلته چې دي سیمې کالم باندې راغلي دي. ګوره سیمې کالم چې کلیک ګوره دا رقم ته راغله. داس که سپیس باندې وي مثال ټیب باندې تاسو نومونه تقسیم کړي وي که نه په یو کالم کې راغلي، غواړم نور کالمونو ته چینج کړي نو په ټیب بیا کلیک کوي. اوس په سیمې کالم باندې نیکسټ او دا مې د فینش ګوره هر یو نوم ګوره خپل کالم ته ګوره لاړل. درې نومونه دا نور خپل ځان ته لاړل. اوس راځم ټریم ته. ټریم چې شی ده دا شی کې سپیس ختموي. خو زه مخکې دې چې دا دې باندې کار وکړم اول شی اپر ګوره ځینې نومونه ګوره ځینې ګوره سپیس لري. ګوره که دا مونږ داسې هغه یې کړو او الایمنټ دې هم کړو مثلا ګوره الایمنټ کې هم دا ګوره صحیح نه راځي ځکه چې اول نه سپیس ده د نومونو کې. ګوره زه رایټ خواته کوم ګوره هم به هغه راغلی، مثلا دې خواته کوم هم ګوره ډېر غیر منظم راځي. نو دې لپاره شی کوم اوس ګوره که چېرې زه اوس اپر زه اول ځل یو فارموله پکې کوم ګوره ستاسو پې صحیح پوه شئ. اپر ګوره ډبل کلیک هم کولی شئ او د کیبورډ څخه ټیپ بټن کلیک یې هم کیږي. زه دې ډبل کلیک کوم ګوره راغی. اوس که دې مزه کلیک کوم دا بریکیټ بند کوم او انټر کوم ګوره دا خو یو نوم راغی ټول غټ حروف ولیکل شول. که ډبل کلیک کوم دلته هم ګوره هغه سپیس راځي. نو دغه سپیس د ختمولو لپاره موږ څه کوو ټریم فارموله یوز کوو. څنګه ټریم فارموله یوز کوو دا بېرته ډیلیټ کوم. اوس اول څه ده ټریم لیکم از ایکول ګوره هغه راغی. مثال یا کیبورډ څخه ټیپ بټن ووهه ډایرکټ ګوره راځي. ګوره مثال دا چې ګوره سپیس یې اوس ختموي. مثال بریکیټ کلوز او انټر. نیمه مثال کلیک کوم ګوره ټول شی څوک ګوره راغلل. خو بدل دا ګوره یو ستونزه ده اسونه شی ده که چېرې زه د یو نوم پاک کړم او دا فارموله هم پاکېږي. ګوره پاک مې کړه ګوره دا هم پاک شو. مثال دا پاکوم دا هم ګوره پاک شو. دې لپاره چې کوو کنټرول زیډ دې لپاره چې کوو دغه ټول چې دا اوس چې ولیکو سپیس ختم ده که نه. کالم ټول کالم هم ټاکلی شئ. راځم دا نومونه ټاکم مثال کنټرول سی چې راځئ په سپیشل دا په سپیشل کې به چې کې دلته ګوره همدغه ځای کې بل ځای کې هم تاسو انتقالولی شئ. زه خو همدې ځای کې ویلیو په دې کلیک اوکې مې کړو. اوس ګوره مخکې فارموله له ګوره ښکارېده که نه. اوس ګوره نومونه راغله. اوس که چېرې دا نوم زه پاک کړم یا مکمل دا کالم زه ډیلیټ کړم د چې ګوره دا ګوره نور نه پاکېږي. بل چې دا اپر چې دا مثال که چېرې تاسو لیکل غواړئ ټول په غټو حروفو کوئ د ګوره تانې دفتر کې ووړئ مونږ ټول په غټو حروفو مونږ ته راولم. دې لپاره شی اپر یې کوو فارموله مونږ یوز کوو از ایکول اپر ګوره د یو نوم باندې به کلیک کوئ بریکیټ کلوز او انټر وکړو. ګوره مخکې سپیس راته اوس دې باندې وکلیک اوس نور سپیس نه راځي ځکه چې دلته موږ هغه ټریم کړې ده فارموله ختمه کړې ده. دا هم رقم ستونزه لري. که چېرته دا رقم دا هم داسې ګوره پاکې ګوره دا پاکېږي. نو دې لپاره به هم اما رقم دا فارموله کې چې ګوره له ګوره کلیک کوئ ګوره د اپر ګوره فارموله ښکارېږي.
زه راځم دا شی کوم دا ټول بیا سلیکټ کوم کنټرول سی بیرته دلته درېږم په همدې ځای کې ماته هغه کړه سپیشل کوم ټایپ کې سپیشل سپیشل کوم ویلیو ماته ویلیو راواله ګوره اوس چې څه ګوره د نوم په ځای نیم راغی ګوره او د فرمولې په ځای اوس دا زه پاک کړم دا شی کې نور نه پاکېږي دا رقم د مثال لوړ ده مثال که غواړم دا لیکل ټول تاسو ته مثال دفتر کې و چې دا دومره مثال 100 دا 200 نمونه دي دا ټول زر نمونه دي دا ټول شی کې په لوړ باندې ولیکه دا نو زه راځم مثال نمونه په غاړه لیکل سوي دي از ایکوال لوړ زه شی کوم ډبل کلیک کوم سدې باندې کلیک کنټرول سی او دا انټر ګوره دلته ګوره ټولې ګوره په وړو حروف لیکل مثلا ډبل کلیک کوم دا هم اوس ما رقم ته ده که دا اوس پاک کړي و دا فرموله هم پاکېږي کنټرول زیډ بیا راځم مثال دا ټول سلیکټ کوم کنټرول سی کاپي مثال ځای ورته ټاکې دا ځای نه ورته دې ځای کې نه بل ځای کې راواړې مثال دلته ورته هغه یې کړه ماته راوړه دلته نمونه هر خوا هر چېرې تاسو کولی شئ دا سپیشل چې کو ویلیو اوکې اوس وګوره اوس که دا فرموله مثال د موږ کړې وه دا اوس پاکه هم کو ګوره دلته ګوره دا ګوره نه پاکېږي دلته پاک څه کوم دلته ګوره نه پاکېږي کنټرول زیډ دا رقم د مثال پراپر هم کولی شو پراپر چې ده لکه دغه اولنی حرف چې د مثال د عدنان چې دغه ماته ای غټ کړه او ثانیزي کې چې کړه دا اس غټ کړه همداسې هر یو نوم د اول سر کې چې کوم حرف راځي هغه ماته غټ لیکي از ایکوال ګوره پراپر چې ده مکمل ته وایي پراپر ګوره پراپر راغی مثال ټایپ بټن د کیبورډ څخه وخمه دا انټر ګوره عدنان ګوره چې هغه ای هغه اول غټ راغی او دا ثانیزه چې د اس اول غټ راغی ډبل کلیک کوم یا ډریګ کوم هم کولی شم دا هم ګوره فارموله ده که غواړې مثال دا که نوم کې چې پاک سي ځکه دا خو به بیا تا ته دوه نومونه ډبل راځي که نه ډبل انټري راځي مثال دې به شی کومه اوس غواړم دا نوم ټول پاک کومه دا پروپر چې ده ما ته همدا صحیح دي دا نومونه دا ټول نومونه که پاکول غواړي مثال ګوره اول شی کوم کنټرول سی دا کاپي کومه دا سپیشل د شی کو ویلیو او دا اوکې اوس ګوره فرمولې په ځای ګوره شی راغله ټول ګوره نوم هلته ګوره فرموله بار کې شی کې ټول ګوره نومونه ښکاري او دا ټول تاسو ډیلیټ هم کوئ ګوره رایټ کلیک او ډیلیټ کالمز نو دا ګوره چیک ګوره دا ګوره نه پاکېږي بل چې دی کې بله طریقه چې دی دا فلش فیل چې ده فلش فیل چې ده دا مونږ دغه لکه دا ټریم اول مخکې کوو که نه هغې ته اړتیا نشته دی خپله هر څه خپله فکس کوي چې تاسو کوم رقم کمانډ ورکړئ د هر رقم باید هغه فرمولې چې کوم مونږ وکړلې که نه دلته دا فرمولې ورته هم اړتیا نشته ده مثلا چې مثلا دا ګوره عدنان ثانیک ځای ده مثال زه غواړم دا په وړو حروفو ولیکم مثال لیکم عدنان په اولنی حرف ته به ګوره ډېر زیات چې مثال صحیح ولیکل سي که اولنی نوم غلط په سپیلنګ کې غلط که بیا ټول نومونه چې کې غلط راځي ګوره لم که اوس دې باندې مثال دا چې د هوم ټیپ څخه ګوره ښه دلته فل کې شی فلش فل دې څخه هم کولی شو او رایټ کلیک شی ده کنټرول ای شارټ کټ کی ده هغه هم کولی شو ګوره ټول دا رقم ته راغلل مثلا راځم دلته درېږم دلته ورته وایم ټول ماته په غټ حروف ولیکه زه اول کیپس لاک بټن وښمه بس عدنان ګوره یو مو لیکه که نه یو نوم مثلا دلته درېږم چې کنټرول ای ګوره ټول شی راغله دا رقم تاسو هر رقم ته دا فلش فلم مخکې هم درس ورکړی و دا هلته هم تاسو کولی شئ مثال دې که نور نومونه هم د مسټر راولئ مثال مسټر پلانکې مسټر لکه هر څه مثال یو نوم یې بیا دغه یو نوم لیکل غواړئ هم کېږي اوس راځو خپل درس ته دغه ته اوس دا ټاګ ډېره غیر منظمه ده اوس که چېرته مثال دا یو دانه کوم مونږ ډېر وخت نیسي نو اول شی کوو اول به ټول دا رقم ته مثال کنټرول ای هم وښلی شي یا دغه بټن چې ګورئ دا مثال کلیک کوئ ټول ګوره چې کېږي سلیکټ کېږي یا زه مثال داسې کوم دا یو ګوره سلیکټ کوم دا یو کالم چې ګوره چې کوم ټول کالمونه دا رقم سلیکټ کوم اوس که چې د یو کالم غټوم کومه وخت نیسي که نه لکه دا یو کالم شته هغه کې مثال ډبل کلیک کوم په یو وخت چې ټول کالمونه ګوره غټ سول ما خپل خط کې درته شی سول غټ یې کړه اوس راځم ګوره دغه نومونه چې دي ګوره د دې خپله ګوره ډیټا چې نه نشته پکې ډیټا چې دلته ده
دا مخکې چې ما درس مې ویل هماغه ګوره ښه ډیټا ټایپ کې چې ټکسټ ټو کالم ټکسټ ټو کالم ته راغلو ډیلیمیټډ نیکسټ سیمی کالم نه ده ته کاما ده ګوره کاما باندې راغلل مثال نیکسټ او دا مې فینش ګوره اوکې ګوره هر نوم چې څو خپل کالم ته ګوره راغی بیا چې کوم دا ما ډبل کلیک کوم دا شی کوم بیرته ګوره د ګوډه کې کوم اوس چې شي اوس دا یو فارمیټ مثال مونږ نه لري کوم مثال یې باندې کلیک کوم ګوډیزه څخه ګوره کنټرول اعلی مهم وخیسي راځم مثال هوم ټیب ته هوم ټیب کې چې کوم دلته کلیر کې چې ګوره کلیر ګوره فارمیټ دا فارمیټ په چې ختم کوم دا ګوره یو ودم څومره فارمیټ چې ګوره ټول ختم شو اوس دې کې چې زین دې ګو ډیټا میسنګ ده ډیټا میسنګ کې چیرته مې سره ډیټا پیدا کی خطر کړ مې سره ډیټا پیدا کی نه هغه ډیټا موږ قابل قبول نه ده کړ نو ډیټا هم ختموم هوم ټیب کې راځم فایند ان سلیکټ چې کوم گو ټو سپیشل کې چې کوم بلینکس ماته راکا ګور چې بلینکس خالی خاني وي چې کې ټولې ماته وګوره سلیکټ کړل د کیبورډ سره کنټرول ډي وخمه یا مثال کاغم نو وخت مثال درازه ډیلیټ ده ګوره ډیلیټ ته ګوره سیل کې چې کو رو دا غیر شي کو ټول هغه شي کو ګوره ټول ګوره ختم سول ګوره اخاني خالي ټول ختم شوی په چې شي کوم لازم دل د بیرته اول سر کې دل لازم ګوره نمونه هم ګوره سپیس لري هم چې شي دي ګوره په بیل ماته د نمونه ټول یو کالم کې راواله مثال دې باندې رائټ کلیک دغه درېګم کالم بل انسرټ کوم اول مثال چې کوم انټایر کالم اوس چې شي کوم دل د شي کوم ګوره هم د سپیس ختم سي هم د نمونه ټول په یو کالم کې ولیکل سي نو دې لپاره شي کو مثال لیکم ګور پروپر هغه لیکم کنه نان کیپس لاک اون دا کلاس بیرته اف کړئ اندنان سپانیک ځای یو مو لیکه کنه که ځینې وخت کې دا فلش فیل چې دا بیا کار نه کوي مثال بیا یو دوه درې نومونه ولیکئ بیا کار کوي خو ځینې وخت کې ما یو باندې هم کار کوي د کیبورډ سره شي کنټرول ای ګور شي سول ټول نمونه ګوره چې سول یو کالم ته راوستل دلته ګور دغه ځکه دلته فرست نیم لیست نیم ځکه چې دغه نمونه چې ول د کمپیوټر فکر کوي چې دغه نوم چې دا هم باید د خانه کې راځي دلته لیکم مثلا فول نیم ور دا مو لیکه به در ازنه چې کوم دا دوه کالم زه ډیلیټ کوم ګوره دا ډیلیټ شو او دا چې دا ګول سره راغلی ځکه چې دغه ډیټ فارمیټ دی غلط ده اول موږ چې کو اول دغه نمونه ټول موږ تاسو جوړو هغه وروسته به چې کو دې ته راځو څنګه رائټ کلیک کوم ګوره انټایر کالم او ډیلیټ سو انسرټ په ځای چې خو ډیلیټ منغو انسرټ د چې کو انټایر کالم دلته چې کو دلته ګوره هم موږ چې کولای سو هم ټریم کو فارمولا یوز کولای سو هم د فلش په خو دلته چې کوم ټریم کو مدیزم ټریم سو کنه یره پورته فارمولا نه لیکم فازینه که چې ما سیبه مکمل اغم سی از اکوال تریم بریکیٹ سٹارٹ ګوره ټیکس دا شی ورته ولیکو ورته دا خانه و بریکیٹ کلوز او دا مې انټر ګور اول نه راغی اول چې راغی مثلا دې شي کوم ډبل کلیک کوم ډبل کلیک مې ګوره ټول ګوره نه مخنه چې سول ګوره دا رقم تر راغل و چې کوم دا کنټرول سی کاپی هم دل دغه کې دل دغه کوي صدور ته نه هم د خانه کې کا یم د خانه کې هم تاسو کولای به درازم د خانه کې ورته ولاړ مکنه ورته نه هم د کالم کې بیرته ماته چې کا پیسټ کا مثال ګوره پیسټ سپیشل وته چې کو ویلیو مکه ماګه کنه ول ګور شي ګور فارمولې په څه ټول ونه نمونه راغله اوس دا چې موږ ډیلیټ هم کو دا به ډیلیټ ومه ګوره سپیس شان هر څه ګوره خلاص او ټول په یو ردیف کې راغلل دا رقم دلته دا هم ګورم دا رقم ده دلته هم ګورتیا ځای هم شته ده بیل درازم مثال ټریم فارمولا واخم فلش پیل هم تاسو وخلای سي ټریم ډبل کلیک کوم مثال دا ویګټ کلوز او انټر ودی ما ودرې زما میسج چې کوم ډبل کلیک پې کوم ورګری ګټول موږ چې څه وته هم دا سپیس شان ګټول ختم ټول په یو ردیف کې راغلل دا مثال چې کوم کنټرول سی
حروف پر فارموله دا ګوره پورته ته ښکاري ګوره. اوس راځم چې کوم دې کالم کې ورته ماته شی که دا ویلوي راواله ځان ته. نو دا شی کې ام سپیس هر څه ګوره ختمېږي. او دا موږ شی کولی شو دا ډیلیټ هم کړو. مثال رایټ کلیک هم کولی شو، مثال دې سره هم چیک کولی شو، مثال ډیلیټ شي شیټ کالم ګوره دا ډیلیټ شو. اوس چې شی کوو دا چې خلاص شو، اوس راځو بیرته. اوس دا ګوره دا تاریخ ده، نیټه ده، خو دا شی ده ګوره هغه چې سیټینګ یو غلط دی. مثلا دې ما ګوره ټوله کالم سلیکټ کوم، فارمیټ شی ده ګوره جنرال ده. دلته راځم ګوره شی کوم ډیټ مثال موږ مخکې هم ولوستم، مثال چې سره کوم دا موږ ډیټ شیان نور هم پکې راوستل، خو زه شارټ ډیټ ځای کوم ګوره نیټه یې ټوله راغللې. بل چې دا ګوره دا چې دا ګوره چېرته هر وخت تاسو اماونټ چې لیکئ ګوره اماونټ به یا مثلا کرنسي خو باید ورته ولیکلي وي چې دا ډالر د افغانۍ د څه شی ده، کرنسي خو باید معلومه وي که نه. مثال دې باندې کلیک کوم ګوره دلته نمبرز کې چې کول دا ورته کرنسي ټاکو. چې ته مثلا دا ډایرکټ کلیک ګوره چې کې دا به ډالر ساین راځي. د کرنسي کې د شی کوم ورته او ډالر دا ورته لیکم افغانۍ AFN. د چې ویلې ګوره ټول هغه شارټکټ نومونه ټول راځي ګوره. دلته به راسئ هغه افغانۍ خانه به ورته پیدا کوي چې افغانۍ چېرته ده. مثلا دغه ته د AA نومونه دي ګوره AFN د افغانۍ ده که نه. ډیسیمل دغه اشارې شاته غواړي که نه غواړي. مثلا دلته د اشارې راسي 1 2 مثال که نه که چې اشارې عدات یې هغه ورته نه اشارې هم نه غواړم، ډایرکټ صفر که صرف فکس عدات ولیکل سي. اوکې اوس ګوره وګوره هر یو نوم سره شی څه ګوره افغانۍ هم ګوره راغله چې دا افغانۍ دي ټولې. چې دا هم سلیکټ دا هم کو. بل راځو شی کوو کنټرول آل. دې لپاره دا چې کوم اوس هر څه خو صحیح سول که نه. خو دا زه غواړم چې د شي هغه کې کوم دا د فارمیټ ته راولم، ټیبل ته راولم. فارمیټ ټیبل ته راولم مثال د کیبورډ سره کنټرول آل وخمه ټول هر څه چې کې سلیکټ کېږي. انزرټ څخه هم موږ ټیبل راوستلی څوک شارټکټ استعمالوي کنټرول ټي. هیډینګ لري که نه ورته و دا ګوره هیډینګ لري ګوره دا 1 2 3 ګوره هیډینګ لري ورته هیډینګ ګوره مای ټیبل هاز ا هیډر ګوره دا رقم ته راوست. اوس که شی دا رنګ تاسو نه خوښي دا خپله کمپیوټر ورکړه مثلا بل رنګ بل کلر ورته ټاکئ. ګوره هر کله چې تاسو خوښي هماغه کلر ورته وټاکئ. ګوره هر رنګ ستاسو خوښي هماغه رنګ ورته وټاکئ. ورته ما چې خوښي دا خوښېږي یا دا مې خوښ هر رنګ تاسو وټاکئ که نه هر رنګ ورته. دا به موږ تاسو مخکې هم ولوستلي دې قسم مخکې درسونو کې څوک دې شیانو کې هغه د سلاسر سره کوم ته راځي سره کوم دا نور شیان ریموف کېږي هغه کېږي دا مخکې موږ ولوستل. که چېرته مثلا دې نه یې باندې کلیک کړم ګوره ټیبل چې ده ورکېږي. که چې دې ما دننه کلیک کړم ګوره چېږي ټیبل راځي. مثلا دغه ګوره دا فلټر نښې چې ورکړي دي آیا فلټر غواړي که نه غواړي. که فلټر نه غواړي عادي ټیبل دی ډیټا دی سلین کلیک لري ګوره فعل هغه فلټر لري. خو فلټر شی کې موږ تاسو ته ډېر کار اسانه کوي. اوس دې منځ ته کلیک کوم فلټر راولم. فلټر شی کو موږ کولی شو چې اوس موږ نه پوښتنه وکړو ډیټا جوړه شوه موږ. اوس که موږ نه پوښتنه وکړي تاسو مثال خوست یا د ننګرهار باره کې چې کوي موږ څومره سیل کړی ده څومره جنس هم ننګرهار کې خرڅ کړی په چا چا هم خرڅ کړی ده زه لیکم ګوره لیکلی هم که ډیټا ډېرې د سرچ هم کولی شئ. دا هم موږ تاسو مخکې لوستلي دي. که چا مثال دې شیانو ویډیوګان په کار مخکې وګورئ. دونسم ننګرهار ودې ما کلیک کوم اوکې کومه ګوره ټول شی سو هغه ډیټا ګوره موږ ته د ننګرهار باره کې راوسته. ننګرهار باره کې چې موږ څو 2 3 فلټر هم موږ لګولی شو. اوس راځو دلته نیم کې اوس ننګرهار کې ورته وایم ننګرهار کې ماته څو شو کا مثلا دا زه کلیک ته لري ګوره ټول نه کلیک لري کوم لري چې ما دغه اورده ما عدنان ماته وکړه ننګرهار کې ګوره 2 ځای ده. مثلا بیرته فارمیټ لري کې ټول هغه لري کړو. بل چې دی کې یو شی بل هم ده هم مثال دغه نمونه اکثره چې دي مثال ځینې انټرنیټ کېدای شي 2 ځلې شي وي دغه ډیټا انکلین و دی مونږ که نه نو په دغه په نومونو باندې مونږ تاسو دغه ریموف ډوپلیکیټ وکړو که نه نو هغه چې کېږي هغه د مونږ ګډوډ کېږي ځکه چې نومونه کېدای شي یو دوکاندار 2 3 ځلې راغلی مونږ یې سودا وړي. نو دې لپاره ما ته مخکې هم ویلي یو چې دا په انوایس باندې مثال هغه ډوپلیکیټ وښلی سو ریموف همدا رقم ته سی پی وي ده بی پی وي ده سی آر وي ده دغه شیان نومونه چې دي دغه باندې موږ تاسو کولی سو. اوس راځم دغه دې باندې ګوره پی یو چې ده پرچیز آرډر دی مونږ که نه. اوس راځم چېرته ډیټا ټایپ دلته ورته چې کومه ریموف ډیپ هغه نه خلاص ځکه چې اوس دلته ټیبل لګېدلی ده. زه راځم اول دا شی کوم ټیبل بېرته ختمومه
فلټر مې هم ختم کړ. په ټیبل چې لږ بیا دا چې کېږي ریموف کېږي نه ځکه چې هلته مونږ ټیغه لګولی ده یا دا رقم ده هم زه یې ریموف کوم داسې ټول سره کوم بس ټول ګوره ریموف ډوپلیکیټ و دلته کوچی شي ما مخکې ورته ویل نون عموما نه کړي ځکه چې دوکاندار دوه درې ځلې مثال هغې سودا اخیستې خو ریموف کېږي که نه زه ورته مې چې کوم ان ګوره سلیکټ ګوره ان سلیکټ آل ټول مې کلیک ورته چې کوم پی او چې ده مثال دا پرچیز آرډر دی دا کلیس مثال چا دوه درې ځلې صف کړي مثال زه کلیک کوم ګوره فور ډوپلیکیټ ویلیو فاونډ ان ریموف ګوره اوس څلور یونیک ویلیو چې دی هغه ریمین دی پاتې دي ګوره څلور اتوماتیک شکل ګوره موږ ته یې ریموف کړلو بېرته راځم چې کوم دغه فلټر هم یې دې لګوم بېرته د فلټر پکار ده نو داسې تاسو کولی شئ چې دا د انکلین ډیټا چې وي داسې په اسانۍ توګه یې کلین کړئ او دا اوس زموږ د ورځې داسې که څوک مثال کوم ویډیو کې کوم درس باندې پوه شوي نه وي تاسو کولی شئ کمنټ وکړئ او موږ به انشاءالله ستاسو ستونزې ته مکمل ورسېږو ښه وخت ولرئ